د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان غاز افغانستان پاکستان او هند ته لیږدوي د عملي کېدو په حال کې ده. دا مهال لکه څنګه چې تاسې ګورئ د دغې پروژې چارې په چټکۍ روانې دي چې د هرات خاورې ته 80 کیلومتر څخه زیات دغه نللیکه راغلې ده. مسؤلین وایي چې د دغې نللیکې پای به یا هم د دغې پروژې پای به د 2026 میلادي کال تر پایه پورې بشپړې شي. د سیمې په کچه هغه ستره پروژه چې افغانان یې له کلونو راهیسې د بشپړېدو په تمه دي. مسؤلین وایي دا مهال 84 کیلومتره نللیکه د هرات ولایت خاورې ته دننه شوې او د پر وخت بشپړېدو هڅې یې روانې دي. به اثر تلاش مسئولین امارت اسلامی تا اکنون 84 کیلومتر از لوله های تاپی در ولایت هرات نصب شده است و 130 کیلومتر زیرسازی مسیر پروژه تاپی آماده می باشد و همچنان 108 کیلومتر سرک مسیر پروژه تکمیل گردیده است. له بلې خوا د هرات یو شمېر اوسیدونکي د ټاپي پروژې له پرمختګ څخه خوښي څرګندوي او وایي د دې اقتصادي پروژې په بشپړېدو سره به هیواد ته د طبیعي ګازو لیږد زمینه برابره او ښایي د ګازو پر بیو هم مثبت اغیز ولري. وقتی که پروژه تکمیل بشه خیلی سهولت‌های به مردم ایجاد میشه. حالا شما فکر کنید فی کیلوگرم گاز ما میخریم به 50 افغانی یا 55 افغانی، وقتی که شاید به سرمایه شما تمام بشه به 10 افغانی که یک خیلی خدمت یک سهولت خیلی خوبیه برای مردم عزیز ما شد. ما درخواست ما این از مسئولین که اگر زندگی باشد برای همیش وقتی مسئولین کارو بکنن که برای مردم خوار غریب خوب باشه، برای غریبان مثلا چیز کنم از این پروژه هر چیز زودتر سریعتر مثلا به مردم چیز کنن خیلی خوب میشه. سیمه‌ایز مسئولین ټاپي پروژه د ټول هیواد په ګټه بولي او زیاتوي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به صنعتي سکتور ته د انرژۍ لاسرسی لا پیاوړی او د هرات په صنعتي ښارګوټي مثبت اغیز ولري. دستگاهی که ما گاز سوز داریم ما گاز تونکی میخریم. هر کارخانه دار داخل کارخانه خو 100 تن و 50 تن و 40 تن ذخیره داره. این هم از نظر خطری خطر داره، هم از نظر قیمته. اگر این پیپ گاز بیایه بر کارخانه بسیار قیمتی ارزانه و هم به اقتصاد ما و هم به کاروبار ما بسیار مفید. ټاپي د ګازو لیږد نللیکې هغه پروژه ده چې له ترکمنستان هیواده د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي او 1814 کیلومتره اوږدوالی لري. له دغې پروژې به هر کال د ټاکل شوې اندازې مایع ګاز سربیره لسګونه میلیونه ډالر د حق العبور په توګه هم افغانستان ته ورکول کیږي.